آبي شغال. په وختونو کې یو ځنګل و چې په هغې ځنګل کې ډیرو حیواناتو ژوند کاوه. په هغې ځنګل کې یو شغال هم ژوند کاوه چې تل به د خواړو په لټه کې و. یو ورځ هغه له ځنګل څخه بیرون لاړه او یو کلي ته ورسېده. په هغې کلي کې شغال څو دانې سړیانې ولیدل چې کالي یې مینځل او بعضو خلکو یې کالي یې د رنګ په تشتونو کې ایښودل. کله چې د ډوډۍ وخت شو، ټول کارکوونکي د ډوډۍ خوړلو لپاره له هغې ځای څخه ولاړل. په همدې وخت کې شغال هلته لاړه. ناڅاپه له یوې کوچنۍ تېروتنې سره پښه یې وښویېدله او په سر باندې په تشت کې وغورځېده. کله چې شغال له تشت څخه بیرون راووته، سر نه تر پښو پورې آبي شوی و. هغه لاړه چې له سیند څخه اوبه وڅښي. کله چې سیند ته نږدې شو او خم شو چې اوبه وڅښي، خپل انعکاس یې په اوبو کې ولیده. اول کې لږ وډار شو او لږ یې فکر وکاوه. بیا پوه شو چې دا خپل تصویر دی چې دا یې ډار کړی دی. هغه اوس یو آبي رنګه حیوان شوی و. په هماغه وخت کې یو فکر یې ذهن ته راغی. له ځان سره یې وویل چې زه به نورو حیواناتو ته ووایم چې زه یو آسماني حیوان یم. په دې رقم هغې کولی شو چې په ټول ځنګل حکومت وکړي او ټولو حیواناتو ته فرمانونه ورکړي. کله چې نورو حیواناتو د ده دا څېره ولیدله، وډار شول. هغوی له یو بل سره خبرې شروع کړې. فیل وویل: دا یو نوی حیوان دی. دا یو شیطانی حیوان دی. زمري د فیل په ځواب کې وویل: هغه یو شیطانی حیوان په څیر نه معلومیږي. موږ نه پوهیږو چې هغه له کوم ځای څخه راغلی. پرېږدو یې چې څه کوي. په هماغه وخت کې یو سنجاب چې له هغه ځای څخه تېرېده، دا عجیبه حیوان یې ولیده او په ډار یې ورته وویل: دا یو دوزخي حیوان دی. زه ډېر وډار شوم. دا نو څه دي؟ ټول حیوانات ډار شوي ول او ټول یې حیرانه هم ول چې دا آبي رنګه حیوان له کوم ځای څخه راغلی. هغوی به تل له یو بل څخه همدغه پوښتنه کوله چې هغه حیوان له کوم ځای څخه راغلی. په بلې خوا کې یو ګروه د شغالانو د یوې غونډۍ په سر ژوند کاوه او هغوی به تل اوازونه ویستل. کله چې شغال دا اوازونه واورېدل، وی نشو کولی چې خپل ځان کنټرول کړي او د خپل ځان مخه ونیسي. او د هغوی د اوازونو په مقابل کې ده هم اوازونه وویستل. همدا چې شغال اوازونه وویستل، ټول حیوانات پوه شول چې دا هماغه شغال دی چې له دوی سره یې ژوند کاوه. وروسته ټول حیوانات د شغال څنګ کې لاړل او هغه یې ملامت کړ چې ولې هغوی یې ډارول، او همدلته و چې شغال مجبور شو چې ټوله کیسه هغوی ته وکړي. او له دې کار سره یې خپل ځان وشرموه
او خپل ځان یې بیا عقل وښوده. له دې کیسې څخه مو دا زده کړ که موږ نور خلک بیا عقل فرض کړو په حقیقت کې خپل ځان مو بیا عقل فرض کړی دی. د نورو ویډیوګانو لپاره زموږ چینل لایک، سبسکرایب او زنګوله ووهئ.